په یو سفر کې حضور پاک روانو، یو ځای کې دمه وکړه، نو صحابه باندې کارونه تقسیمو، کارونه تقسیم کړل، چا څارویو تړل، چا څارویو بکړل، چا خیمې خښې کړې، چا څاروی حلال که چېره د خوراک انتظام وشي. ټول کارونه تقسیم شو. حضور پاک وفرمایل یو کارم پکې پرېښی دی به زه کوم. صحابه وی د الله رسوله مونږ خو ټول کارونه وویشل، تقسیم مو وکړ، او کم کار دی چې پرېښی دی مونږ ته حکم کوه چې مونږ هغه وکړو. وی نه یو کارم پرېښی دی به زه کوم. وی څه کار دی؟ وی تاسو چې دا څاروي حلال کړل او دا څاروي پخوئ، اور به پسه بلوئ، خشاک د خشاک غواړو چې هغه ګونه چې خشاک به څوک راوړي. دا د صحابو یره شوي وو. رسول الله مبارک په خپله تبرګې واغېسته او ځنګل ته لاړ او هلته یې خشاک وکړو، په دې خپله مبارکه اوږې راوړو، ملګرو ته یې وغورځوه. حالانکې صحابه نه پرېښود، وی نه د الله رسوله دا به مونږ کوو، نه دا به زه کوم. دومره عاجز طبیعت انسان. صحابه وی مونږ سره به یو ځای ناستو په یو مجلس کې، که د بهر نه به څوک رالل نو چا به نه پېژانده چې حضور پاک پکې کم یو دی. دومره عاجز انسان. وی بیا وروسته وله مونږ یو چبوتره جوړه کړه، نو رسول الله مبارک په هغې کېناسته او دا هم دې له جوړه کړه چې د بهر نه میلمان راشي نو چې هغې ته مشکلات نه هغې یې پېژني. وی که مونږ به خبرې کولې زمونږ خبرو ته به یې غوږ ایښوده، که مونږ به خندل نو مونږ سره به یې خندا کوله، که مونږ به مسکي شو مونږ سره به یې مسکا کوله، او مونږ به د جاهلیت د زمانې خبرې کولې. وی پیغمبر علیه السلام به را سره ناست و مسکي مسکي به کېده، ځان یې زمونږ نه لوی نه دی ګڼلی. او په سفر کې چې به حضور پاک مونږ سره ته یو شان به روانه. دومره عاجزي پکې وه چې په خر باندې حضور پاک سورلي کړی دی. نن سبا په خر څوک سورېدی شي چې په خر خلک سواره شي نو خاندي به پورې خلک. د یو عالم خو دې په خر سور شي، یو خان خو دې په خر سور شي، یو نواب خو دې په خر سور شي. په خدای قسم رسول الله مبارک په خر د پاسه ناسته کړې ده او سورلي پې کړې ده. دومره په پاک مبارک پیغمبر کې عاجزي وه. یو صحابي وی وی مونږ رسول الله مبارک راغی، وی ما ورته یو ګدی واچوله چې دې پې کښېني. په خدای قسم چې حضور پاک د ګدی نه یو خوا په ځمکه کېناست، زه ترې بل خوا په ځمکه کېناستم، ګدی زما د رسول الله مبارک په میاس کې پاتې شو. دې ته عاجزي وه. څومره لوی شخصیت، هغه شخصیت چې الله پاک د خپل ملاقات دپاره اسمانونو نه پورته بوځي. هغه لوی شخصیت چې ټولو پیغمبرانو کې درجه لوړه ده او اوچته ده. هغه لوی شخصیت چې جبریل علیه السلام وله بار بار راځي. هغه لوی شخصیت چې الله د قرآن غوندې عظیم کتاب پې نازل کړی دی، لیکن د خویه څنګه و، عجز خویه و، د چا نه ځان لوی نه حسابه و. په خبرو کې به غټې خبرې نه کولې، د عاجزۍ خبرې به کولې. په ناسته کې چې به مجلس کې ناستو نو په حلقه کې به دا کونډې د چا نه مخکې کولې، یو شان به ناستو. دا د رسول الله مبارک عاجزي وه.
دقه خو یې موږ ته ښوولی دی. موږ خو دعوه د دې کوو چې موږ د رسول الله مبارک امتیان یو. امتی د پیغمبر هغه دی چې د پیغمبر په سنتو عمل وکړي او د پیغمبر مبارک طریقه خپله کړي. نو د پیغمبر مبارک طریقه هغه عاجزي و عاجزي د عاجزۍ ژوند به یې تېره. جامې به یې د ټوټو اچولې وې، د ټوکړو جامې، د ټوکړو ځان له به یې وګنډلې او په خپله به یې ځان له جامې ګنډلې او د جامو صفۍ به یې په خپله کوله. چیلې به یې په خپله لشله. 9 بیبیانې دي او صحابه به ترې قربانېدل، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم ګډه چیلې په خپله لشلې. دقه خوی صحابه ول راغلی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې امیر المؤمنین دی، دومره د دبدبې خاوندو چې ناس به په مدینه منوره کې و، نو د کافرانو ماڼۍ به ترې په میلیونو للې لرزېدې. دومره بهادر انسان، لوی سړی و، لیکن عاجزي څونه پکې وه. عاجزي. یو ځل د دې مینا او عرفات په منځ کې روان او لوی لښکر و ورسره لښکر او لوی فوج دی ورسره او ملګري دي ورسره. چې یو ځای ته ورسېد نو هلته ودرېده، نو ټول فوج یې ودرېد چې څه چل دی. نو ځان ته وایي ای عمره یاد دې شي. ټول خلک حیران شو چې دا عمر څه وایي. ای عمره یاد دې شي. وی دا هغه ځای و چې دلته به تا اوښان څرول. زړې خبرې ځان ته رامخکې کړي. دلته به دې اوښان څرول په دې ځای کې او ګډې چیلې به دې څرول او خپې برېخپې به ګرځېدې او زړې جامې او شلېدلې جامې به دې اچول او چې ماسخوتن به دې اوښان کور ته بوتلل ځان ته وسوئ. نو عمر پلار به درته غوسه شو او پلار به راته وی چې عمره خلک اوښان اوږې بوځي سرنډ او ماړې راولي. دې اوږې بوځې او اوږې راولي. تا له د اوښانو د سرولو چلم نه درځي، تا نه به عمره څه جوړېږي؟ ته اوښان نشې سرولی. پلار به پیغور بیا راکو. عمره هغه وخت رایاد کا چې دلته به دې اوښان سرول او اوښان دې مړولی هم نه شو. دا چې څه دي نن عمره، دا د رسول الله مبارک او دا د اسلام برکت دی. دې ته عاجزي ویلو. دا خوی خپل کې، دا عاجزۍ خوی خپل کې. په خبرو کې، په ګرځېدو کې تکبر او لویي دا ډېر لوی جرم او ډېره لویه ګناه ده. دا یوازې د حضور پاک عادت نو، دا د ټولو انبیاء او پیغمبرانو عادت او خوی. حالانکه پیغمبران دا په مخلوق کې الله ته ډېر نږدې او ډېر خوښي، ډېر خوښ زمارونو. څومره چې عاجزي کې په ترمذي جلد ثاني کې حدیث دی د حضور پاک په هره خبره یقیني د شک پکې نشته. بے قسمه به موږ منو، خو په دریو څیزونو رسول الله مبارک قسم خوړلی دی. یو یې په دې قسم خوړلی دی چې څوک عاجزي کوي نو الله به ولا لویي ورکوي. څومره چې د ځان عاجزه کړ چې کله تکلیف کې شوې. او دا مونځ مونږ ولې کوو په دې مونځ کې چې دا سر الله ته عاجزي دی، دا ټیټېدل رکوع دا عاجزي دی، دا تندې په ځمکه کې ښودل دا عاجزي دی.
د استغفار چې ته وې الله ما وبخه دا عاجزي ده په عاجزۍ الله ډېر خوشحاله که کمال حاصله لویه مرتبه حاصله غواړې په عاجزۍ به درته میلاوي او چې کبر کې کبر نو ذلیل کېږي به رسوا کېږي نو د مارون په خبرو کې به عاجزي کوئ دا د ټولو پیغمبرانو صفت دی عاجزه خبرې کوئ که د کبر نه په تلو کې عاجزي کوئ په مجلس کې عاجزي کوئ ځان د خلکو نه کم حسابوئ ځان د خلکو نه لوی مه حسابوئ د ټولو نه کمزوری شیخ و انسان دی ځان کم یو واقع ده خو اگر چې د عبرت دپاره ده خو علماو لیکلې ده یو بزرګ نه یو سړی لاړ هغه هلک کې هسې کبر غوندې و نو هغه بزرګ پې پیش شو نو هغه یې اصلاح کوله وی داسې کار وکړه داسې شی ماله راوله چې هغه ستا نه کمزورې وي نو چې دی لاړ یو سړي باندې لاس کې لکه ته خو زما نه کمزورې بېکاره یې که نه د مړه تا نه پسه بېکاره که را دې خو چې په کبډي راشه چې اوس ته د چپ چل وکړه چې یو له به ته بل له به ته بل له شام ځان ته کمزورې نه وي اخره کېړه کې سوچ وکړو چې دا خو واقعي ما ته خو دا کمزورې ښکاري هر سړی ځان ته کمزورې د مانه نه وایي نو او دسمات یې پروت و وچې پچې نو په ټیکرې را واخېستې وي دا خو کمزورې شی دی ما ته خو پیر صاحب سړی یاد کړي وي ځان نه کمزورې شعر وړه بس دا یو شی کمزوری دی چې دا غلاظت دی او دا پچې دی چوټې دی چې هغې راوچته کړه وي الله پاک ورته هغه ګویا کړه او ورته وایي وی ته څه وایې چې زه ستا نه کمزوری یم زه د غنم دانه وم ښه د غنم دانه وم او تا څونه په عزت زه یوړم نو په پټي کې دې وکرله نو اوبه به دې راته اچولې سره به دې اچوله نو لویه شو نو بیا دې لو کړم نو بیا دې غوبل کړم نو بیا دې کور ته یوړم نو بیا دې صفا کړم نو بیا دې جراندې له یوړم نو اوړه دې کړم نو بیا دې رانه په ډوډۍ جوړه کړه نو ښکلولم برېدونه عزتمنده ومه چې دانه وم عزتمنده وم چې بوټي وم عزتمنده وم چې دې لو کړم عزتمنده وم چې دې رانه اوړه واخېستل د عزت خاونده وم او چې رانه ډوډۍ جوړه کړه نو ښکلولم به یې د عزت خاونده وم نو چې ستا خېټې ته لاړم نو دا شی رانه جوړ شو ډېر د عزت شی ومه خو چې ستا مبارکې خېټې ته ورسېدم دا شی رانه جوړ شو نو هغه یې مو غورځوله ما پیر صاحب له لاړ وي صاحب وګرځېدم خو د ځان نه کمزوري شی مې بل صحیح نه کړ بس اوس اهل د دې پیر صاحب ورته وي چې تاله څه خلافت او طریقه درکړم غنم دانه چې په ځمکه کې غیبه شوي ني نو زرغونېږي نه هلکه داسې ده که نه ده هله به زرغونېږي چې په ځمکه کې غیبه شي نو که ته ځان زرغونول غواړئ او ځان کامیابول غواړئ نو ځان خاورې کړه عجزي اختیار کړه د خدای په نزد به هم د لوی مرتبې خاوند شي او د خلکو په نزد دا مه چې خلک به راته کمزوري وي که کبر کې الله پې خفه کړي دعا وکړي چې الله پاک په موږ کې عجزي پیدا کړي الله دې د تکبر او د لویۍ نه په امن او امان کې وساتي یا الله زموږ په زړونو کې زموږ په اندامونو کې عاجزي واچوي خدای واقعي مونږ جزان یو ته د لوی طاقت خاوند دی خدای مونږ جزان یو ته د لوی طاقت خاوند خدای مونږ د هر قسم مصیبتونو فتنو نه امن کې وساتي